داود شاه چا څنګه او د څه په خاطر وویشتل او داود شاه په رښتیا وژل شوی دی او که نه دی وژل شوی او یا هم دا څه بله ډرامه ده. پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. دوستانو غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته معلومات درکړم چې داود شاه په رښتیا وژل شوی ده او که نه دا څه بله ډرامه ده. نو ویډیو تر پای وګورئ چې په پوره مطلب پوه شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو له څو ورځو نه دا خبر په سوشل میډیا ډیر چلیږي چې داود شاه چا په ډزو ویشتلی او وژل شوی دی، خو ملګرو دا خبر هیڅ هم حقیقت نه لري، ځکه چې د سوشل میډیا یو مشهور کس سونیا شاه ته کال کړی و چې هغه کس له سونیا شاه سره د همغه ویډیو کال هغه ویډیو هم ریکارډ کړی وه چې په هغه ویډیو کال کې سونیا شاه وایي چې یو کس د صدر اکبر په نوم دی چې هغه زموږ د کور په مخ کې په داود شاه باندې ډزې کړي دي او دا په دغه ویډیو کال کې دا هم وایي چې ده ورته وارنینګ ورکړی و چې زه به دې مړ کومه او سونیا شاه وایي چې دغه خلک زموږ کور ته راغلل په دې بهانه چې موږ یو هاسپیټل جوړوو. نو داود شاه یې هم د کور څخه وایستل او د باندې د کور په مخ کې ور باندې ډزې وکړې او هغې وویل چې داود شاه په مخ باندې لګېدلی دی، ډیر زیات خراب دی خو تر اوسه لا ژوندی دی او د هاسپیټل په آی سی یو واټ کې پروت دی. هغې د خلکو څخه د داود شاه د صحتیابي دعا هم وغوښتله چې دعا ورته وکړي چې الله تعالی یې روغ کړي. خو یو شمېر د سوشل میډیا کارکوونکي دا هم وایي چې داود شاه ګیره والي ده، نو ځکه ورته ډیر خلک په غوسه دي او اوس یې په پټه د مړ کولو کوشش هم کوي. خو دوستانو تر اوسه لا پوره معلومات نشته چې اصل دا څه ډرامه ده، چې آیا د داود شاه څه ځان ته ذاتي دښمني ده او که د ده د سوشل میډیا د استعمال په وجه په ده باندې خلک ډزې کوي. خو تر اوسه دومره کره معلومات شته چې د باندې ډزې شوي دي، زخمی دی او په آی سی یو واټ کې د مرګ او ژوند په حال کې پروت دی. دوستانو دا و د داود شاه په اړه پوره معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.